السلام علیکم. شروع کوم د لوی سرشتم په نامه چې ډېر بخښونکی او ډېر مهربانه دی. کتونکو نن چې تاسو په درانه حضور کې موږ کومه ویډیو جوړو هغه به د حضرت آدم علیه السلام چې کوم دوه زویان دي قابیل او حابیل د هغه په حواله باندې وي. کوم چې حضرت آدم علیه السلام او حضرت حوا علیه السلام د جنت څخه راویستل کېدل او دغه دنیا ته راولېږل کېدل، نو دلته بیا دوی چې کوم ټیم دغه دنیا ته راغل نو دوی به په یوه ټیم په ولادت باندې دوه کوچنیان پیدا کول او دارنګه دوی په شل ولادت باندې څلوېښت کوچنیان پیدا کړل. کوم کوچنیان چې به په یوه ټیم باندې دوه پیدا کېدل هغه به یو نر و یو به ښځه و او دغه رنګه چې کوم نر و ښځه به پیدا سو هغو دوه به په خپل مابین کې واده نه سو کولی او چې کومه بله جوړه وه د هغه نر به له حضرت آدم علیه السلام په شریعت کې دا خبره واضح وه چې په یوه ټیم کې کومه جوړه پیدا سوې وه چې یوه به نر و یوه ښځه و هغه به یو له بله سره واده نه سو کولی او د هغه به د بلې جوړې د دغې جوړې نر به د بلې جوړې له ښځې سره او د بلې جوړې نر به د دغې جوړې له ښځې سره واده کوه او دغه رنګه د انسانیت یو سلسله را روانه سو. انسانان په دا مځکه جوړېدل. هغه ټیم خو یو توحید وه او یوه مذهب باندې ول او دا سلسله د انسانیت څخه دغه جوړېدله چې کوم ټیم انسانان زیاتېدل دغه رنګه د ګناهو او شروعات هم ورسره کېدل. د حضرت آدم علیه السلام چې کوم یوه پیدا سوې جوړه وه چې هغه قابیل او د هغه خور وه او دویم وی حابیل او د هغه خور وه. د قابیل سره چې کوم نجلۍ پیدا سوې وه هغه په رنګ او په صورت ډېره ښایسته وه. نو قابیل غوښتل چې زه له دغې خپلې خور سره چې له ما سره پیدا سوې ده له دغه سره واده وکړم، مګر په د حضرت آدم علیه السلام په شریعت کې دا خبره ممکنه نه وه، ولې چې د به له بلې جوړې سره واده کوي. نو دغه رنګه به د حابیل له خور سره به قابیل واده کوي، د قابیل له خور سره به حابیل واده کوي. دغه خبره به قابیل ته منظوره نه وه. د نه غوښتل چې د حابیل له خور سره واده وکړي، د له حابیل له خور سره واده وکړي، د به له خپلې خور سره واده کول غوښتل. حابیل چې کوم دا په مزاج کې او په طبیعت کې لږ تریخوالی هم لري او سخت طبیعت هم و او کوم چې حابیل و هغه ډېر نرم مزاجه او ډېر د ښه طبیعت مالک و. نو چې کوم قابیل و دغه کښت کرونده ذمهداري کوله، حابیل چې کوم و دغه مالداري خپل مال پسونه دا به کتل. د الله تعالی له طرفه حکم وسو دواړو ته چې تاسو دواړه صدقه وکاسوئ. نو چې کوم ټیم د صدقې دپاره قابیل خپل اناج یو ډېر کمزوری اناج راواختی چې دا به زه د صدقې دپاره پیش کړم او حابیل چې کوم ډېر ښه سروتمن او ښه په رنګ پسه و هغه مږ و هغې راړې. هغه ټیم به صدقه دارنګه کېدله دوی به دواړو کښېږدل. د اسمانه زه به د الله پاک له طرفه زه یو داسې اور راغی چې به د کوم سړي کومه صدقه دوی شو چې به وسوځل سوله د هغه مطلب دا و چې دا به قبوله سوله. نو کوم ټیم دوی دواړو کښېږدي، قابیل خپل اناج کښېږدي، حابیل چې کوم و هغه یو ښه تیار پسه هلته کښېږدي او په دغه ټینګ چې د اسمانه زلمبه راځي نو د حابیل هغه پسه چې کوم دی هغه وسوځي. نو معنا یې دا چې د حابیل چې کومه صدقه ده دا الله پاک ته منظوره سوله. کوم ټینګ د قابیل غدا صدقه نه سوه الله تعالی ته نه سو منظوره، نو دی نور هم ډېر په غصه باندې سو او بیا یې خپل ورور حابیل ته وویلې چې زه تا قتل کومه، ما له دغې خور سره ته واده نه سې کولی، له دا سره به زه واده کوم. حابیل ورته وویلې چې یو وار ستا صدقه نه ده قبله سوي او دویم که بیا ته ما قتل کوې نور هم دغه ګناه کوې نو دا به نور هم ستا په ګناهو کې اضافه وسي. نو ته الله ته توبه وکړه او ښه کارونه وکړه چې الله ته قبول سي. خو دته دا ممکنه نه وله. د دغې کیسې ذکر په قرآن شریف په صورت مایده کې هم سوی دی، خو وخت تېرېدی او قابیل چې کوم و هغه د برداشت نور هم ختم کېدی. یو وخت داسې وخت راغی چې بیا د خپل ورور حابیل قتل کړي. کوم ټیم چې د خپل ورور حابیل قتل کړي بیا له ده سره و د لاش ورور و او په شا به یې ګرځاوه ورسره به وایي چې اوس زه په دا باندې څه وکړم. له وخت تېرېدو سره دا کوم لاش و دا نور هم خرابېدی او سوکړاوېدی او بوی هم هغه خواته تللی. دی په داسې په ځان آریان شو اوس په دا باندې څه کول پکار دي. وخت دی ناست دی د الله په باندې یو دوې کاغې کرګې هغه راشي یو ځای جنګ سره وکړي یا په هغه کې شر څه وشي یوه هغه هم قتل سي بیا بله کرګه راولاړه سي په مځکه کې یو کړی وکاږي هغه کومه کرګه چې کومه ده هغه هلته په هغه کې پټه کړي. نو قابل چې ودغه ته وګوري دی هم هغه رنګه راواخلي
خپل ورور دارنګه کډی ورور کاږي په مځکه کې بیا خپل ورور دی الته پاره کې پټ کی نو دا د انسانیت اول قتل هم او دغه بعد د قتل دغه سلسله هم را شروع شول اسلام چې الله پاک را لجلو نو هغه ته د هر شي علم هم وي د کښت کروندې د ور بلیدنګ د ځمېداري د هر شي د مالداري د هر شي علم هم الله پاک وده تور کړی موږ چې کوم نن سبا یو څوک پیدا شي نو هغه بیا دغه لا علم اصل کې لا یو لبل زده کې چې دا به څنګه کېږي حضرت آدم علیه السلام چې کوم نو د نبی هم او دغه سره رسول هم به چې کوم وي نبی باندې وحی هم نازل کېږي او د معجزات هم ښکاره کوي او رسول چې کوم دی په رسول باندې شریعت او احکام نازل کېږي دا د رسول او د نبی په مابین کې دا فرق هم دی که چیرې ستاسو دا ویډیو خوښ شوي نو لایک هم کړئ او دغه سره چینل سبسکرایب کړئ او شیر هم کړئ او دغه رنګه به بیا تاسو ته پر وخت باندې نورې ویډیو هم درسېږي ته بل ویډیو په د الله په امان جوړ روغ اوسو Please subscribe. Please like.